إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا. ډاکټر صاحب رابسو دې ته چې ټولنیز رسنۍ څه ته وایي او د څه لپاره رامنځته سوي دي؟ ټولنیز رسنۍ هغه وسایل او هغه پلیټفارمونه دي او هغه اپلیکیشنونه دي چې خلک په هغه کې یو د بل سره اړیکه نیسي، خلک یو د بل سره معلومات شریکوي، خلک یو د بل سره خپل نظریات شریکوي او خبرونه پکښې خپروي، لکه فیسبوک، واتس اپ، ټیک ټاک، انسټاګرام، یوټیوب او داسې نور. رسنۍ د څو مهمو اهدافو لپاره جوړې سوي دي. که چیرې موږ تاسې وګورو، په هغو کې لومړی د خلکو ترمنځ د اړیکو اسانه کول. پخوا به خلکو د لیکونو، د تلیفون یا د مخامخ لیدونو د لارې د یو بل سره اړیکه نیوله، خو اوس کولی سي چې په څو ثانیو کې د نړۍ په هر کنج کې د خلکو سره اړیکه ونیولی سي، چې دا د ټولنیزو رسنیو له برکته د خلکو ترمنځ د اړیکو او ارتباط قایمول اسانه سوي دي. دوهم، د معلومات او خبرونو چټک خپرول. خبرونه او علمي معلومات، درسونه او د یو بل تجربې ژر تر ژره تر خلکو پر رسیږي. نو دې لپاره چې دغه معلومات او خبرونه تر خلکو پورې په چټکۍ سره ورسیږي، ټولنیز رسنۍ رامنځته سوي دي. بل مهم عامل یې سوداګري او کاروبار ته پرمختګ ورکول. شرکتونه او دکانداران خپل محصولات اعلانوي او د خپل ځان لپاره مشتریان پیدا کوي. بل هدف یې دا دی چې زده کړه او پوهاوی زیات سي. اوس ډیر خلک د طب، ساینس، د ژبو او په نورو برخو کې په آنلاین ډول زده کړه کوي. بل مهم عامل یا مهم هدف یې د تفریح او ساتیري دی. په هغه کې مختلفې ویډیوګانې، لوبې، ټوکې او بېلابېل محتویات د خلکو د تفریح لپاره خپریږي. او بل مهم لامل یې د خلکو د افکارو اغیزمنول دي. حکومتونه، شرکتونه او مشهور کسان د خلکو د فکر، د نظر او چلند د بدلولو لپاره له ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده کوي.